سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو ستاسو ورور فضلالدین یم په دې هیله چې روغ جوړ به او ژوند ته به تازه دغه نوی نظم ټولو وطنوالو ملګرو مسافرو ملګرو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ د نظم عنوان دی مور مې بې دیدنه لاړه لکه مثال د یو ژوندي لاشه دیرې ته راغلم د مزدورۍ نه چې ماښام خپلې دیرې ته راغلم ربه به شته کور کې بې کوره وم ورونه مې ډېرو خو بې وروره ومه نه مې څه ډاډه وه حوصله وه خدایه نه مې صحیح سمه سجده وه خدایه زه د کلونو مسافر جانانه په کور مې تېر نه کو اختر جانانه زه د کلونو مسافر جانانه په کور مې تېر نه کو اختر جانانه په دې ناشنا ناشنا سوچونو کې وم د جهنم په سرو ورونو کې وم چې مې د کور نه ټلیفون راغی زړه ته مې لږ شانته سکون راغی وړوکي ورور مې په ژړا دغه قصه کوله وایي په زنکدن کې درنه مور دغه ګیله کوله وړوکي ورور مې په ژړا دغه قصه کوله په زنکدن کې ویلې مور درنه ګیله کوله زما تپوس له خو زما ښکلې لالۍ رانغې زه خو بیماره وم چې ولې مې بچې رانغې نن دې خوږه مور بې دیدنه وروره ستا نه لاړه وروره خبر شه بوډۍ مور مو د دنیا نه لاړه نن دې خوږه مور بې دیدنه وروره ستا نه لاړه وروره خبر شه بوډۍ مور مو د دنیا نه لاړه د دې قصې د اورېدو څخه غریب نیولی شومه زه ټوله ورځ په ژړاګانو باندې ستړی شومه مور مې د ځان سره له حد ته ډېر غمونه یوړه زما لیدو یې ربه ډېر ارمانونه یوړه بس ما د یان نه خدایه نوره شاعري واخله خدای زما نه زما ټوله زندګي واخله بس ما د یان نه خدایه نوره شاعري واخله خدای زما نه زما ټوله زندګي واخله نور مې د مور په دیدن موړ که ربه پر هر زړګی مې جوړ که ربه پر هر زړګی مې جوړ که ربه